له مرکز کابل څخه د فرمانونو او احکامو د تطبیق او څارنې لوی ریاست د راغلي پلاوي مشر غزني کې په هغه غونډه کې چې ولایتي مسؤلینو هم پکې برخه درلوده وویل اسلامي امارت د ولس په قربانیو راغلی نظام دی. اوس باید د اسلامي امارت مشران د اخیستل شوې ازادۍ شکر ادا او د ولس د قربانیو خیال وساتي. دا ملت قرباني مه هېروئ. دا د شهیدانو د کونډو دغه ورثه مه خفه کوئ په دې خبرو باندې. که په دې پښتنې پاللی نه شئ خو رټئ ما، که څه ورکولی نه شي خو څه تهدیدوئ ما، توهینوئ ما چې ستا دروازې ته ولاړ وي ته ورته اجازه د بلاقان نه ورکوئ. په دغه ناسته کې د راغلي پلاوي مشر د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمانونو په ښه تطبیق کې ورسره بشپړه همکاري وکړي. نورونو دا نظام به موږ په هر څه تکلیف او زحمت به تیرو، ولږه به تیرو، شپه به یخه تیرو، پیاده به مزل کوو، خو دا نظام به ساتو ځکه چې د نظام لپاره موږ ډېرې وینې تویې کړي دي، ډېر ښه ځوانان علما او حافظان موږ قرباني ورکړې ده د دې نظام په خاطر باندې. ولایت مقام د فرامینو په تطبیق کې بشپړ ملاتړ دی او همکاري کوي او په ډېرې بېصبرۍ سره د امیرالمؤمنین حفظه الله فرامین تطبیقوي. په دغه غونډه کې ویناوالو په ټولنه کې اسلامي احکام پلي کول د اسلامي امارت د بقا یوازینۍ لار وبلله او له مرکز څخه په همدې موخه راغلي پلاوي ته یې پوره ډاډ ورکړ.